د مړي ورثو ته د تعزیت نبوي طریقه همدغه رنګي د تعزیت ثواب. ډیر مسلمانان د دې د ثواب نه خبره دي. یو دویمه دا ده چې ډیر مسلمانان تعزیت کوي او فاتحه خواني چې ورته ویلی شي دا کوي، لیکن په صحیح طریقه باندې نه کوي. د دواړه شیان ته هباء منصوره شي، هغه ته عبس لاړ شي. ام نبوي طریقه ته فاتح شوه، ام ثواب ورته معلوم نه وي. اول یو مسلمان ورور ته تعزیه کول، فاتحه کول، دا څومره ثواب لري. یو حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله من حلل الكرامه يوم القيامه. هیڅ یو مسلمان ورور، مؤمن ورور، خپل ورور مسلمان ته تعزیه نه کوي، فاتحه خواني شي ورته ویلی شي د یو مصیبت د وجې نه، مګر الله جل جلاله به د هغې په مقابل کې په ورځ د قیامت کې د عزت جامې ورته واغوندي. الله اکبر! څومره فایده ده د عزت جامې تا ته په دې باندې اغوندي چې د ورور مسلمان مصیبت زده دی هغې ته ورالې او تسلي دې ورته ورکړه. دا یوه خبره شوه، دا څومره ثواب او فضیلت شو. دویمه خبره دا ده چې دا په څه طریقه باندې به موږ کوو. د طریقې دا د عزتمندو چې کله هم ورشي نو هغې ته به نه تلاوتونه هلته کېږي. عام زمونږ په ملکونو علاقو کې دا وي چې هر یو کس راځي تلاوت به کوي، ناست به وي، فاتحه به وایي یا به بل ځای وایي، او یا به دا دی چې راځي همدغسې به راشي وایي لاس جګ کوي. هر یو تن چې راځي لاس جګ کوي او سر په مخ باندې وایي. دا یو رواج دی عزتمندو. دې کې تاسو ویله دلته خو راتګ نه مطلب دا دی چې مړي والا ته د صبر خبرې وکړي، همدغه رنګې مړي ته ول دعا وکړي. د نبي صلی الله علیه وسلم مبارک خپله طریقه به دا و، داسې به ویل، کس ته به داسې ویل ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. مخاطب ته به ویل یقینا خاص الله لره هغه څه دي چې اخلي او هغه څه دي چې ورکوي. وكل شيء عنده بأجل مسمى، او هر یو شی د الله سره په نیټه باندې دی. نو ګوره هیڅ قسم خفګان به نه کې او دا ویلا به نه کې چې لکه دا ولې وشول دا ولې وشو، ځکه دا هر څه د الله په لاس کې دي او د هغه په اختیار کې دي او په نیټه باندې د بې نیټې کار نه کېږي. نو څه وکړه؟ فلتصبر، صبر وکړه، او همدغه رنګې ولتحتسب، او د الله نه اجر وغواړه. دا څومره عظیمه دعا ده، څومره کمالات پکې د عزتمندو. باید چې دغه دعا موږ زده کړو، دا مړي ته ویو، او که دا هم نه زده کېږي، دا کومه معنا چې وکړه په دغه الفاظو سره دې ته ورته تعبیر سړی وکړي، دا ښه طریقه ده. همدغه رنګې دا خبره مې زده کوي، دا شرط نه ده چې خامخا سړی کور ته ورشي. که تا په هدیره کې ورته وویله، په لاره کې دې ولیده، هم صبر تسلي ورته ورکړه. زمونږ یو رواج دا چې خامخا به ورځو، او بل دا دی چې بس هلته به بیا هغې ته ځان دښکو. نه، دا صحیح خبره ده چې موږ مړي ته والا ته ورځو، دا هم پکې یو دغه ده چې خفه هم رانه نه شي، ورور دی خوشحاله شي چې هلکه زما مسلمان ورور دی، او یا چې د خپلوان بیخي نور هم حق در باندې زیات شي، ما سره په غم کې شرکت وکړو. دا مطلوب دی، دا ریا کې نه راځي که سړی د ریا د وجې نه کوي، لیکن د دې سره سره خالص د الله رضا بستانې دي. دا به وي چې ولو دا زما خپلوان دی، ولو دا مې خاص دوست دی، د دې دپاره به ورشم چې خوشحاله م شي، زړه صبر به م وشي، دا پکې مطلوب دی، لیکن خالص د الله د وجې نه. دا چې پکې ونه کمال دی وکړو، همدغه د کرامت د عزت جوړې دی وګټلې په قیامت کې، همدغه رنګې الله به الله ثواب هم درکړي. أعوذ بالله تعالى التوفيق والله أعلم.